بسم الله الرحمن الرحیم. ان شورت ترالم او په ان شورت کې موږ ان شاء الله کمانډونو اخیری ویډیو ده. تیره ویډیو کې موږ تاسو تر ماسکه پورې ویلیو. نن به ان شاء الله opacity, replace, voice effect, duplicate, rotate, freeze, reverse and ease 8 commands نن هم وایو. نن چونکې ما موس کنیکټ نه کو موبایل سره نو مال راځه نن بغیر د موس څخه ویډیو کا د ملګرو ته تر څو ته معلومات شي چې آیا بغیر د موس څخه یا د موس سره ویډیو کول کې څومره فرق دی، کومه ویډیو ښه ده. صحیح ده. اولنی کمانډ ما سره opacity دی. د opacity په تر باندې کولی شم چې دغه موجوده کلیپ چې کوم opacity ده دا کمه یې هم زیاته کمه. ما دا کلیپ ورته انتخاب کړی دی، دا تقریبا 53 سیکنډه دی. صحیح شوه. تاسو ته ښکاري په دې کارنر کې زه راځم opacity باندې کلیک کوم. زه کولی شم چې د دې opacity ته زیاته یا هم کمه ګوره دومره ما ورته پرېښوده. یس بس ګو صحیح ده. نو تاسو کتلی شئ نو ما سره د opacity کمه شوله، غواړم زیاته کړم بس سره 100 شو. دویم کمانډ ما سره ریپلیس دی. ریپلیس په تر باندې زه کولی شم چې همدغه کلیپ ریپلیس کړم. که تصویر وي هم ریپلیس کوی شم، که ویډیو وي هم ریپلیس کوی شم. صحیح شوه. تصویر هم راوستی شم د کلیپ پر ځای باندې، ویډیو هم راوستی شم. صحیح ده. ما ریپلیس باندې ورته کلیک کړ. زه کولی شم چې په دغه ځای کې که ویډیو غواړم ویډیو ورته ریپلیس کړم، او که فوټو غواړم نو فوټو ته ریپلیس کړم. فار ایگزامپل زه رالم او ما ورته دا ویډیو انتخاب کړه نو ما ته اټومیټیکلی هغه چې کوم 53 سیکنډه کلیپ و هغه ماته ریپلیس شو دغه 2.3 سیکنډه کلیپ ته. زه غواړم چې دا اوس انډو کړم نو ما سره د انډو بټن ده، انډو باندې به زه ورته کلیک کړم ما ته به دا خپل حالت ته راته راشي. دریم کمانډ ما سره وایس افیکټ دی چې وایس افیکټ موږ په اډیو کې هم ویلی دی. دا اوس موږ سره کار نه کوي ځکه چې دا انمیوټ زه باید دغه کلیپ کړم، دا ما ورته انمیوټ کړو. سره راځم وایس افیکټ ته. دې کې ما سره ګوره مختلف قسمه څه شی دي، یو سره کریکټر دی او بل سره هورټ دی چې دا مونږ په اډیو کې ویلي دي. صحیح شوه. زه غواړم چې دغه اواز ته چینج کړم یا دې ته یا دې ته. صحیح شو. یا هم دغه شان دې ته چې دا ټول مونږ مخکې ویلي دي. په یو ټیک باندې مې کلیک کړ، په دې یو ټیک باندې مې کلیک کړ نو دې مطلب دا دی چې دا به صرف دغه اولني کلیپ باندې اپلای شي چې کوم ما سلیکټ کړی دی. که په دغه دوه ټیکونو باندې مې کلیک کړ نو دې مطلب دا شو چې دا په ټولو کلیپونو باندې همدغه وایس افیکټ اپلای کیږي، د ټولو کلیپونو وایس چینجیږي دغه موجوده کلیپ ته. صحیح ده. زه اوس رالم واپس. څلورم کمانډ موږ سره ډوپلیکیټ دی. ډوپلیکیټ مطلب دا دی چې زه ورته فار ایگزامپل یو کلیپ انتخابوم، فار ایگزامپل دغه کلیپ ورته ما انتخاب کړو. زه غواړم چې د دې څخه ډوپلیکیټ والم، دې نه کاپي والم. ډوپلیکیټ باندې ورته کلیک کړم ما ته اټومیټیکلی د دې څخه ډوپلیکیټ واخیستل شو چې دا ډوپلیکیټ هم ډېر یوزفل کمانډ دی. بل موږ سره ګوره روټیټ دی. روټیټ په ترو باندې زه کولی شم چې دغه کلیپ ورته روټیټ کړم، دغه تاو کړم، یا د دې ښي طرف چپ طرف ته راولم او چپ طرف یې ښي طرف ته راولم. د روټیټ باندې به ورته کلیک کړم. دې کې ما سره ګوره اول روټیټ دی، ځکه دې باندې کلیک کړم نو موږ سره 90 ډیګري موږ سره دا چینج شو. همدغه شان زه کولی شم چې دا ورته چینج کړم. فلپ په ترو باندې زه کولی شم چې چپ طرف د دې ښي طرف کړم او ښي طرف یې هم چپ طرف کړم. کله چې تاسو فرنټ کامرې نه ریکارډینګ وکړئ نو ستاسو ښي طرف چپ طرف ته چینج کېږي او چپ طرف هم ښي طرف ته چینج کېږي. مطلب ښي مو چپ ښکاري او چپ مو ښي ښکاري. نو تاسو کولی شئ چې په همدې فلپ په ترو باندې هغه خپل حالت ته راولئ. نو دا موږ سره روټیټ. فریز په ترو باندې زه کولی شم چې همدغه ځای څخه چې دا کوم ځای کې زه ولاړ یم همدې څخه ورته تصویر واخلم. فریز باندې به زه کلیک ورته وکړم. څرنګه چې ما فریز باندې کلیک وکړو نو ګوره تاسو کتلی شئ چې په دغه ځای کې ما ته 3 سیکنډو پورې ما ته د دغې تصویر راته راکړه. زه کولی شم چې دا تصویر ورکوټ یا هم غټ کړم. نو فریز مطلب دا شو چې دا به ما ته تر اوس خو 2.1 دی که نه، نو 2.1 سیکنډو پورې به دا موږ سره همدغه شان ولاړ وي. که زه سټیکس ورته ورکوم، زوم ان کوم، زوم اوټ کوم، نو دغې په ترو باندې زه بیا دا کولی شم. صحیح شوه. ورته تاسو کتلی شئ دا ګورې دا اوس موږ سره فریز شو. صحیح ده. بس دا اوس دغه شو. ځکه چې کوم ځای کې زه ولاړ یم د هماغه څخه تصویر راته اخلي دا فریز. زه کولی شم چې هغه به یې زیات فریز کړم یا کم فریز کړم. صحیح ده. اوم کمانډ موږ سره ریورس دی چې د ریورس په تور باندې زه کولی شم چې دغه موجوده کلیپ دا زه ریورس کړم. ریورس معنا دا شوله چې ان ټو سټارټ یې کړم. صحیح شوه. زی ټو ای کړم. نو اکثر به تاسو کتلي وي چې کله یو کس فوټبال په خپه باندې ووهي نو هغه ډېر لرې لاړ شي.
بیا هغه ویډیو دې دوباره څه کړي وي ریورس کړي وي هغه لرې ځای څخه باد راشي د خپې سره واپس کېښودلی شي. صحیح شوه. همدغه شان مختلفې ویډیو به تاسو کتلې وي نو هغه چې کله ریورس کړي وي نو هغه د انډ والا تر سټارټه پورې مثال هغه بیا واپس شي نو هغه دغه کمانډ په ترو باندې کړي وي. صحیح ده که نه. اتم کمانډ موږ سره ایز دی چې ایز کله استعمالیږي ایز هله استعمالیږي چې کله موږ کی فریم یوز کړی وي. کی فریم به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ووایو. فار ایگزامپل زه رالمه ما په دغه ځای کې ورته دا کی فریم واخیسته او دې ځای نه رالمه بیا په دې ځای کې ورته دا کی فریم واخیسته خو دا کی فریم به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې په ایډوانس طریقې سره ووایو. دا مې فار ایگزامپل ورته زوم ان که. صحیح ده. دا ورته ما څنګه که دا مې ورته زوم ان که. زه به اول راشم دغه اډیو به ورته میوټ کړم. اوس تاسو ګوره کتلی شئ ګوره تاسو وګورئ دا اوس ګوره موږ سره ساده راغی. زه غواړم چې دا د موږ سره په ښې طریقې سره راشي نو تاسو به په دغه منځ کې ورته ودرېږئ. دا منځ دې کلیپ او دې کلیپ په دغه منځ کې ورته ودرېږئ. صحیح ده که نه. اوس به تاسو په ایس باندې ورته کلیک کړئ. دا خو موږ سره اول ساده لاین دی. دغه شانې غواړئ. صحیح شو. که دغه شانې غواړئ یا که دغه شانې غواړئ کوم ډیزاین چې ستاسو په کار وي بس تاسو سمپل راځئ په هماغه ډیزاین باندې ورته کلیک کوئ. تاسو ته به اټومیټیکلي دا په دغه شکل باندې بیا راځي. ګوره تاسو وګورئ. صحیح شو. یا په دغه شکل باندې غواړئ. صحیح ده که نه. دغه موږ سره ګوره هیلپ دی د دې دنیا معلومات په دې کې موجود وي چې کله تاسو انټرنیټ ولرئ تاسو به کولی شئ چې دا وګورئ. صحیح شو. بس دا ما ورته بیک هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره اوپیسټي نه واخله تر ایسه پورې اته کمانډس چې دا موږ سره د انشاټ اپلیکیشن د کمانډونو اخري ویډیو نیکسټ به انشاءالله کی فریم وایو او په کی فریم کې به انشاءالله ایډوانس طریقې سره د هغې یوزیج وایو او د هغې څخه وروسته به موږ تاسو ته د انشاټ په اړه باندې چې کوم ټریکس وي کوم ویډیوز جوړول وي او کوم ایډوانس کارونه کول وي نو هغې کې به هم موږ تاسو ته 2-3 ویډیوز جوړو تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که دغه ویډیو خوښ شوي د لایک بټن در سره ضرور پریس کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.